ننګرهار میشتې ولسونه له موټر چلوونکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې له ډېر احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي اصول مراعات کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی محمد اقبال خالدزی وایي د اختر په شپو ورځو کې د خلکو تګ راتګ ډېرېږي او که موټر چلوونکی له احتیاطه کار وانخلي نو د ترافیکي پیښو امکان هم ورسره زیاتېږي. دا چې د کوچني اختر شپې رانږدې دي نو د ټولو موټر چلوونکو څخه موټر سایکل چلوونکو څخه هیله کېږي چې د پوره احتیاط څخه کار واخلي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی حفیظ الله محتاب بیا له والدینو غواړي چې خپلو اولادونو ته د موټر او موټر سایکل چلولو اجازه ورنه کړي ځکه ډېر کله د ځوانانو د بې احتیاطۍ له امله ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. خپلو زامنو ته موټر سایکل مه ورکوئ او بل موټر چې لیسان نه لري که چېرته دیو ټکر وکړي او بیا ترافیکي پیښه رامنځته شي نو بیا دیو اسناد نه لري ځان سره نو بیا دیو شاید کې بندین شي. د موټر چلوونکو څخه هیله ده چې ترافیکي اصول مراعات کړي او ډیر احتیاط وکړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی راز محمد بیا له موټر چلوونکو او ترافیک پولیسو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره ټاکل شوي ترافیکي اصول په جدي ډول مراعات او تطبیق کړي تر څو د اختر ورځې په خوښۍ او منفذه کې تیرې شي. نو هیله او درخواست مو هم ترافیکو څخه هم دا دی چې د موټرو لیسنې او همداسې موټرې په ښار کې ګڼه ګوڼه دې مخنیوی باید چې وکړه او همداسې موټر چلوونکو څخه هم هیله او درخواست دا دی چې ډېر احتیاط په دغه اختر مخه کې وکړه خدای دا نه کړه چې موږ او تاسو د ناژوند سبب ونه ګرځي. د یادونې وړ ده چې د اختر په ورځو کې د خلکو تګ راتګ ډېرېږي چې له امله د ترافیکي پیښو خطر هم زیات وي. له همدې امله ولسونه له موټر چلوونکو د احتیاط او د ترافیکي اصولو د مراعات غوښتنه کوي.